زما عزتمندو الله تبارک و تعالی چې خپل په دې کلام کې مسلمانانو ته ایمان والو ته د کوم کارونو حکم کړی دی چې دا کارونه کوي نو په هغه کولو والو کارونو کې دی یو کار انفاق فی سبیل الله خپل مال کې د الله په لارې کې په غریبو خلقو باندې په یتیمانانو مسکینانو باندې په جماعتونو مدرسو باندې خرج کول انفاق فی سبیل الله او قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی د تفصیل بیان کړی دی او کو سره د قرآن پاک صحیح مطالعه کی او د احادیث مبارکه صحیح مطالعه کی کم چې د دې باره کې راغلي د انفاق فی سبیل الله باره کې نو سړی دا خیال کی چې دا مال زمانو نه مال دینا مال ځان څخه د سارو ول شی دینا بلکې دا به د الله په لارې کې خرچ کوي نو الله تبارک و تعالی فرمایا یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون د دریم سپاره دویم نمبر آیت ته او د سورۃ البقرہ 254 نمبر آیت ته الله ایمان والو ته خطاب کوي کافر ته نه اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم کوم مال چې ما تاسو را کړی دی هغه نه خرج کوئ بار بار دې باندې وخت بیان شوی دی چې الله تبارک و تعالی قرآن پاک کې فرمایي بار بار چې مال ما را کړی دی دستا خپل مال نه دی دستا خپل مهنت نه دی دستا خپل هغه علم نه دی دستا خپل پوهه نه وه مال را کول دا زما کار دی مال ما را کړ دی خرچکۍ به هم زما په لارې کې ځکه چې تاسو وګورئ مشاهده وکئ په یو کلي کې د یو مور نه د یو پلار نه څلور بچي پیدا شوي دي یو له الله تبارک و تعالی ښه مال وکړ دی بل غریب دی یو له الله تبارک و تعالی کوټه هم ښه ورکړ دی جایداد یې ورکړ دی ګاډی ورکړ دی بل چې کوم دی هغه څخه دا مال نشته حالانکه دواړه د یو مور پلار نه پیدا دي محنت یو شان ته کوي لیکن یو له الله مال ورکړ دی بل نه دی ورکړی معلومه دا شته چې مال الله ورکړی دی د الله مال دی دغه وجه نه بار بار فرمایي ومما رزقناهم ينفقون د مؤمن صفت دا دی چې کوم مال ولا ما ورکړی دی هغې نه خرچه کوي داسې کوم انفقوا مما رزقناکم کوم مال چې ما راکړ دی هغې نه خرچه کوئ کله من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون مخکې د دې نه چې تاسو باندې هغه ورځ راشي چې په هغې ورځې کې بیا تجارت دی بیع و شرا بني په هغې ورځې باندې بیا دوستي نه چلیږي په هغې ورځې باندې به د الله د اجازت د بغیر څوک سفارش نشي کولی د هغې ورځې نه مخکې نه قیامت ورځ نه مخکې مال د الله په لارې کې خرچه کوي هغه ورځ چې په هغې کې به بیع شرا نه وي هغه ورځ چې په هغې کې به دوستي نه وي هغه ورځ چې په هغې کې به سفارش نه چلیږي نو هغه ورځ باندې عمل پکار راځي او عمل کې یو عمل د انفاق فی سبیل الله دی د الله په لارې کې خپل د مال نه څه مال خرچه کا الله د قرآن باره کې څه فرمایي هدی للمتقین د قرآن پاک متقیانو دپاره هغه هدایت دی کوم متقیان الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مؤمنان متقیان هغه دي چې هغه په غیب باندې ایمان راوړی دی د الله تبارک و تعالی باندې ایمان دی فرشتو باندې ایمان دی جنت جهنم باندې ایمان دی لیدلي دا نه دي په دې باندې هغه ایمان دی موس قایمي او دریم نمبر صفت ومما رزقناهم ينفقون کوم مال چې ما دوله ورکړی دی هغې نه د الله په لارې کې خرچه کوي د مؤمن عقیده به دا وي چې مال ما څخه د الله راکړی شوی دا نعمت دی ځکه که دا عقیده وي چې دا زما محنت دی نو دا محنت دا عقیده د قارون او دا الله تبارک و تعالی ته خوښه نه ده بیا کم مال به خرچه کوي نو الله تبارک و تعالی د انفاق فی سبیل الله تفصیلات بیان کړي د قرآن پاک کې الله فرمایي ویسألونک ماذا ينفقون تا نه دا خلق تپوس کې چې کم مال مون خرچه کوو نو ته څه ووایه قل العفو کم چې زیات مال دی هغه ته د الله په لارې کې خرچه کا
سورہ بقرہ دویمہ سپارہ 219 نمبر آیت اللہ فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ زما پیغمبر تانا تپوس کی چکم مال خرچہ کو قل العفو چکم ستاس ضرورت نہ زیاد تے مال خرچہ کرے عفو کم ستا اولاد نا ستا مور پلار نا چکم تا من خرچہ دے غتا وکړه اغه نه کم زیاد تے الله په لار کې خرچہ کوا یو خواهش ته یو هغه چکم دے د دنیا خواہشات تے غنب ضرورت ته چکم زیاد مال لغه د الله په لار کې خرچہ کړي او بیا به خرچہ کم زینا کوي دغه طریقه هم خو الله وابدا بمن تعول کم جستا ما تحت اولنا غونه افتتاح کا رشدارانو نه افتتاح کا مور پلار نه بچو نه افتتاح کا او دغه نه رسو بیا نور باندې خپل مال د خرچه کوا الله تبارک وتعالى فرمایي قل العفو هو یا چکم مال زیات ته تاسو کا هغه د الله په لارې کې خرچه کا بلځ الله فرمایي يسالونك ماذا ينفقون تا نه تاسو کې چې من کم مال خرچه کو تو یقول ما انفقتم من خير سچ تاسو خرچه کوي سنیکینا صدقه خیرات ورکوي فللوالدین والاقربین واليتامى والمساکین وابن السبيل دا مال دا بچاله ورکوي مور پلار لا مور پلار را مطلب خرچه د ورکول دي زکات عشر سرسایا دا غور نشي ورکول کوم هغه صدقه چې هغه واجب ده یا فرض هغه غور نشي ورکول یغیر علاوه نور بغول وکي والاقربین رشدارانو ته والیتاما یتیمانانو ته ورکوا والمساکین وابن السبیل محتاج و غریبانانو له ورکوا د الله په لارې کې چې کوم روان دي مسافر دي هغه له ورکوا وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم تاسو چې څومره خرچه کوئ نیکی چې څومره کوئ الله د هغې نه خبردار دی که تا 1 روپۍ وکړه الله د هغې نه هم خبردار دی او که تا 1000 روپۍ وکړې الله د هغې نه هم خبردار دی الله تبارک وتعالی نه شي پټ نشته دی ستا اخلاص ته ګوري تا کم نیت باندې پیسې ورکړي که تا د مال د الله رضا لپاره ورکړی وي نو کله کله الله تبارک وتعالی پیغمبر فرمایي چې یو سړی نیمه کجوره ورکړي او هغه الله تبارک وتعالی غټي غټي د دې پورې چې هغه د احد د غر د هغه ثواب ورکړي او بل مقابله کې یو سړی داسې چې هغه چا باندې پیسې خو ورکړل احسان یې ورسره وکړو لیکن بیا بار بار یادوي نو الله تبارک وتعالی د دې شی نه ورکړي بار بار ورته یادي اثباتي پی نو الله دې هغه نه منع کړ د اثباتي بنا دې خلقو ته ورکوا په درې سپاره کې الله تبارک وتعالی فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة هغه خلق مثال چې هغه خپل مال د الله په لارې کې خرچه کوي داسې دی كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة چې تا یو دانه وکړله او هغه یوې دانې نه چې کوم ټانټه راوخته کوم تیغ راوخته کې ووږي وشلو او هر یو وږي کې سلسل دانې دي گویا و 1 روپۍ ته خرچه کړه تعالی الله تبارک وتعالی و ثواب هغه ثواب راکړي او الله قانون دا چې یو من لستا بیا د ذکر و ثواب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرض وکړه یا الله د دین هم زیات الله آیتنا علیک والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم الله چې چاله غوړي د دین هم زیات ثواب ورکړي په کروڑا او حساب سره څومره ذکر د اخلاص او څومره مخکې زیات کوم نه مصرف هغه مناسب دومره بتعالی الله تبارک وتعالی زیات اجر راکړي والله واسع علیم او الله فراخ دی په دې او کشایش والا دی هغه چې ګوري چې کوم سړی کسنګ ما خرچ کړ دې هغه شانته هغه بدلا غلا ورکړي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله او خلق چې هغه خپل مال د الله په لار کې خرچ کوي ثم لا يطيعون ما انفقوا منا ولا اذى لیکن داغه نرس بیا ذاتینه تکلیف نه رسي من دا چې بار بار یادي وتا ذاتی په بار بار چې تاسو سره ما فلان دې بیا تعاون نو کړي او آزاد ده چې هغه بیا بیګار اخلي فزار صدقات طریقې دي چې هغه نه بیګار غسل دی هغه بیا کار غسل هغه له صدقه مال ورکو خیرات ول ورکو او بیا خپل مرزه مطابق فیصله باغ باندې کول یا اغست بیا کارونه غسل چې دا زما کارو کا کارو کا ما سره تعاون کړي 100 روپیا را کړی اس کا دا خبره نه منو دا بار منځ باطینو دې سره دا مال به ضایع کیږي هغه خلق چې هغه مال ورکی دغه نرس بیا تکلیف نه رسی دغه نرس بیا باطینا لهم اجرهم عند ربهم ددو اجر الله تبارک وتعالى سکره مچکل والله یضاعف لمن یشاء دا نازل شو نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم جاوی الله د دینه زیات الله آیات نازل کو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کوم چې صبر کوونکي دی هغه له به حساب الله تبارک وتعالى بدلا ورکي
نو الله فرمایي ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا چې کوم دی الله په لار کې مال خرچه کوي دومره به اس یاره نه وي نه به دو غمجن وي د دې موجوده ټیم کوم یاره به نشته دی آینده د قیامت څه حالات روان دي مخکې څه حالات دي هغې پریشاني به هم دومره نه وي کوم چې د الله په لارې کې خپل مال خرچه کوي دغه وجه بیا فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى خپل صدقه او خیرات ادا په تکلیف ورکولو سره په اثباتولو سره دا ضایع کوئ مه نو صدقه او خیرات کول اسان دي لیکن دا ځان سره چې کوم دی قبر تړل دا بیا ډېر ګران دي نو الله تبارک وتعالی بار بار فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې هغه الله له قرض حسنه ورکي نو الله له قرض حسنه چا نه غواړي قرض حسنه دا ده چې تا یو روپۍ د الله بنده باندې خرچه کړله دا الله ته لاړله الله به د دې خامخا تعالی اجر راکړي تا الله له وکړله فیضاعفه له اضعافا کثیره چا چې الله له دا مال ورکو او قرض ورکو نو الله فرمایي فیضاعفه له اضعافا کثیره دا به هغه ډبله کړي بې حسابه ډبلولو سره ډېر زیات ډبلولو سره دا څومره ډبلېږي به د دې موږ ته پته نشي دا الله تبارک وتعالی وبدلي والله يقبض ويبسط او الله تبارک وتعالی رزق کولاوي ما بنديو ما چاله غواړي او الیه ترجعون دغه طرف ته واپس کیږي لہذا مالنا د الله په لار کې خرچه کوي په درې مې سپاری کې الله تبارک وتعالی بل ځای فرمایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه د مؤمن صفت دا دی چې هغه خپل مال خرچه کوي د شپه او د ورځې د شپې هم خرچه کوي د ورځې هم خرچه کوي سرا وعلانيه په پټه باندې هم خرچه کوي او په څرګنده هم خرچه کوي فلهم اجرهم عند ربهم د داسې خلقو اجر بدله الله څخه ده او الله بدله کې ډېر بې حسابه بدله ورکولو والا دی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون داسې خلقو باندې منا یروي او نه به دا پریشانه وي غمجن وي ينفقون اموالهم بالليل والنهار د شپې او د ورځې خرچه کولو والا یعنې کوم ټایم چې مال لاس ته راغی د بیا شپې ته ورځ نه ګوري د الله په لارې کې خرچه کوي سوالګر راغی د شپې وغوښته شپې ورسره تعاون وکړو د ورځې وغوښته ورځې ورسره تعاون وکړو او سرا وعلانیة علماء لیکلي چې علانیه یعنې کوم مال چې لازمي دی واجب دی فرض هغه علانیه ورکول پکار دی که زکات دغه شان د سرسایه شله قرباني شله عشر شو د علانیه ورکول چې خلقو ته دعوت میلاو شي نورو ته نو دې کې دا زیات ثواب دی او کومه چې نور خیرات دی پټ ورکول داسې طریقې سره ورکول چې خیر لاس ورکي ګس ته پته ونه لګي دا د الله رضا لپاره ده او دې من الله تبارک وتعالی خوشحالیږي نو داسې خلق چې هغه خپل مال خرچه کوي د شپې او د ورځې په پټه او څرګنده فلهم اجرهم عند ربهم دو لپاره اجر دی د دو رب څخه او بل څه شی دی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون هغه رس چې هغه هولناکه رس ده هغه رس چې هغه انتهایي اوږده رس ده هغه رس چې هغه د ګرمۍ رس ده هغه رس چې په هغې ورځې باندې اعلانونه کېږي چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون هغه رس چې هغې ورځې باندې به ګورې تر الظالمین مشفقین چې هغو سرونه خلقه عاجزه شوي وي او الله ته به چې کوم دی فریادونه کوي په داسې ورځې باندې دغه انفاق فی سبیل الله والا د الله رضا لپاره خپل مال نه خرچه کولو والو لا خوف علیهم دومره به هېڅ یاره نه وي ولا هم یحزنون او نه به دو چې کوم دی پریشانه وي غمجن به وي نو که دا مونږ غواړو چې سبا مونږ الله تبارک وتعالی خوا ته لاړ شو او الله تبارک وتعالی د مونږ نه رضا شي نو خپل وس مطابق خپل مال نه خرچه کول مخکې ځلې باندې ما ویلو چې هفتې کې کم سے کم 1 دینار 1 روپۍ دا خرچه کول پکار دي تاسو 1 روپۍ وکړئ اخلاص سره الله تبارک وتعالی ته نه ګوري کثرت ته نه ګوري الله اخلاص ته ګوري دغه وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه سوا چې بعضو چاندې کې ډېر مال لاړو ډېریو لګېدلو لیکن بعض صحابه کرام هغو د ورځې مزدوري کړې ده او ماښام چې کوم مزدوري ورته میلاوه شته هغه یو موټی کجورې دي هغه یې راوړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ډېرې برکت لري ټول ډېرې منې اخوري ځکه دی کې زیات برکت دی یو سړی کې 10 روپۍ خرچه کولو طاقت دی هغه د 10 ورکوي یو سړی د لکو طاقت دی هغه به لک ورکوي یو سړی چې کوم د زرو طاقت دی هغه به زر ورکوي نو الله تبارک وتعالی د دوله اجر کې برابر ساتي او مخکې جمیل حدیث کې تیر شوي مو چې یو سړی د الله مال ورکړی دی او دله پوه ورکړی ده نو دی خپل مال د کوم ځای خرچه کوي د الله حقوق پکې ادا کوي صله رحمي په دې کې پالي
او دې کې چې کوم دې نور حقوق واجبه هغه دې ادا کړي نو دې الله تبارک وتعالى په نسبت بافضل المنازل الله دې اوچته مرتبه ورکړي. بل سړی هغه دی چې هغه څنګه مال نشته پوهه څنګه شته نو دې سوې که ما څنګه مال وي نیت دا دی ما څنګه مال وي نو ما به در په شان د الله په لارې خرچ کړو ما به خزیونه خرچ کړي و نو الله تبارک وتعالى دې دوړ یو شان د اجر ورکړي نیت باندې. استاد څومره وسوي وس مطابق چې کوم دی الله په لارې کې او اکثر د زیات سره چې ورکړي دا سره یادېږي بیا 5000 روپۍ مال تک ورکړي وي 10,000 روپۍ مال تک ورکړي وي 1,00,000 روپۍ پکې ما ورکړي وي سونا مې ورکړي وا دا اصل چې ورکړي 500 ورکړي 10 ورکړي دا نو سره یاد نه دا ګویا د سره قبر توړي نور سره یادي بار بار یادي کله دې سټیم کې د سره کې ریا راشي چې ما الله رضا لپاره دا کار نه کړي بلکې ما خو دې خلقو د خودن لپاره کړو نو دا مال بیا د لپاره هغه بربادي جوړيږي اکه مته لګ ورکړ دا مسافر راغی یا چې کوم دی په جمعه چاندا وا په لارې باندې کس ولاړو ته 500 روپۍ گزار کړي سل ته اتاله ارشي وي دي دا اصل چې کوم دی هغه سرمایه ده نو مال چې کوم ته الله په لارې کې ورکړي دا بے ځای نزي. الله تبارک وتعالى فرمایي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نمدو من سيروي او نمدو غمجن وي دغه شان دا الله تبارک وتعالى بل ځکه فرمایي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون انما المؤمنون الذين مؤمنان اغدي چې کله د الله نوم واغستل شي د دوی زړونه اوره پیږي واذا تليت عليهم آياته او کله چې د الله د پیغمبر خبره کیږي زادتهم ایمانا د دوی کې جذبه پیدا کیږي ایمان چې کوم یې غزياتيږي وعلى ربهم يتوكلون او د الله باندې دوی توکل کوي الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هغه خلق چې هغه مسقایمي او خپل مال چې کوم ما ولا وکړ دی غیر د الله په لارې کې خرچ کوي اولئک هم المؤمنون حقا د خپل مؤمنان د صفات پکې موجود وي د الله یاد راشي د الله نوم راشي نو د دوه زړونه چې کوم دی هغه ور پیږي د الله قران بیانېږي د پیغمبر حدیث بیانېږي د من دی هغه اثر شي هغه واقع سره د ایمان چې کوم دی هغه زیات شي او د سره د الله باندې توکل کولو علوي او بدني عبادت کوما هغه عقیده سره تعلق ساتي او دا نور يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بدني عبادتهم الله لپاره کوي او مالی عبادتهم کوي اولئک هم المؤمنون حقا داخلتكم نه دار اختر مؤمنان دي لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم دول لپاره د الله په نسبت باندې لوی او چته درجه دي او الله طرف نه دول لپاره بخنه ده ورزق كريم د عزت روزي به الله تبارک وتعالى ورکي چې کوم کې دا صفت ته ومما رزقناهم ينفقون. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل قسم وخوړو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت لګیدو او پای کې یو مسلمان مستح رضی الله تعالی عنہ شامل هغه کدای کې راغی فتنه کې نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه سره تعاون کو نو بیا قسم وخوړ د سره تعاون نو کوم خپل مال نه دینه پستا نو الله تبارک وتعالى آیت نازل کو ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تاسو کې هغه خلق چې هغه مالدار دي مال والا دي هغه قسم نخري په دې خبره باندې چې دوبا خپل رشتہ دارانو مال نه ورکي دوبا غریبانو مال نه ورکي د الله په لار کې مهاجرین دي هغه له مال نه ورکي دوله پکار دي وليعفوا وليصفحوا معافي دي کې درگذر دي کې او کدوتا د دوه د کلیوالو طرف نه هغه غریب طرف درس خبره شوی ده او در زمن هغه بدل کېدل نو د دې وليعفوا وليصفحوا د دې معافيو کې درگذر دي کې الا تحبون ان يغفر الله لكم آیا تاسو دا نه غواړئ چې الله تاسو بخنه وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فورن وی زدا غواړم چې الله ماته بخنه وکړي بیا اعمال وکول شروع کړو والله غفور رحیم. الله تبارک وتعالى بخنو والا مهربان دے فوشتوی سپاری کی سورۃ الحدید کې الله تبارک وتعالى فرمای من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دے چې الله تبارک وتعالى قرض حسنه ورکی قرض حسنه هغه قرض چې هغه خیسته قرض دی او الله تبارک وتعالى هغه بدلوږي فيضاعفه له وله اجر کریم. الله بدات دبلیو ما او دې سره سره وله اجر کریم الله بدلا عزتمنه بدلوم ورکی. نو دا مال ورکول اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. الله بیا دا دعوت راکي
کستا په زړه کې دا راشي چې مال مې ورکړه دا به لاړ شي نو الله وی اعلموا انما الحیات الدنیا پوه شئ د دنیا ژوند چې کوم دی لعب ولهو تماشه ده او لبه ده وزینت او ظاهري ښایست دی وتفاخر بینکم یو بل کې فخر کول چې ما څخه مال زیات دی بلې ما څخه زیات دی وتکاثر فی الاموال والاولاد او کثرت یو بل باندې خپل کثرت باطل دی په مال کې او په اولاد کې نو دا دنیا لا شي دینه دا بدانه پاتې شي دې مال کې د الله په لار کې خرچه کا او کته خرچه کړو نو مغفرت من الله الله تعالی بدله کې مغفرت نصیب کی الله فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله سورۃ المنافقون کې الله تبارک وتعالى پاتشتمه سپاره کې فرمایي دوی مارو کو دا اے ایمان والو لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله تاسو له هلاکت کې وانه چي تاسو له بے پروانه کې سوشه تاسو مالونه او تاسو اولاد د الله دی یاد تاسو په غفلت کې وانه چي لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله تاسو له غفلت کې وانه چي تاسو مالونه او تاسو اولاد د الله دی یاد نه الله یاد پکې دغه دی چې دا الله حقوق پکې مال کې ادا کوا صرف بینک کې جمع کول یا نه بین زیاتولو دا نه دي بلکې دغه د الله مال نه د الله په لار کې ورکول دي ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون چا چې دا کارو کو چې هغه د الله د یاد نه پکې غافل شي خپل مال کې او خپل اولاد کې مشغوله شو د الله طرف ته توجه هم نشته دی نو دې لاړ دې تاواني شو بیا الله فرمایي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين تاسو خپل مال نه خرچه کوي هغه مال نه چې کوم ما را کړی دی مخکې د دې دی نه تاسو باندې مرګ راشي او مرګ چې راغی بیا به یو کس وي ربي ای زما ربه لولا اخرتني الى اجل قریب تا زما دا مرګ یو مودې پورې لیټ ولې نه کو فاصدق واكن من الصالحين ما به صدقه او خیرات کړو زما نیک جوړ شوی ما الله فرمایي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها یو نفس الله مؤخر کینه کړي هغه ټیم راشي هر کس لپاره ټیم مقرر دی مونږ چې څومره ناس یو زمون ټیم مقرر شوی دی فلانی تاریخ باندې فلانی ټیم باندې فلانی منټ باندې به فلانی ساغه سکیږي اې کنه سکند مخکې کېدل شته نه پکې سکند وروسته کېدل شته د کور نه وسم ساده ووزي او دې بداوي زه خټک ټاکې ما واپس یا غلاش پر راځي ځکه چې لارې باندې هغه ټیم به پوره شوی وي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون کوم عمل چې کوي دا غیر الله تبارک وتعالى خبردار دی مخکې دومره عمر را کړو پای کې تا خیرات ونکو پای کې صدقه ور نکړه پای کې زکات ور نکو اوس چې مرګ راغی اوس وځه د ارس کوما اوس تاسو غدل لپاره ټیم نشته دی لہذا الله تبارک وتعالى د مال چکم را کړ دی وفي اموالهم حق للسائل والمحروم د دوه مالونو کې د مسوالګری او د محروم چکم دی هغه حق دی لا صرف خپل مال غنل دا بدن الله تبارک وتعالى واخلي یا بدا بیزای زیلګي لہذا خپل مالونو کې انفاق فی سبیل الله خپل مالونو کې د الله په لار کې خرچ کول دا لازمی دي او د الله په لار کې ورکول مجاهدینو ته ورکول مدرسو ته ورکول جماعت ته ورکول دا مونږ لنن د دین په کار کې خرچ کول ډېر ګران کار مندخکاری صحابه کرام خدا حالت او آیت میں نازل شو یا رسول الله فلانه پورا باغ چکم دی هغه د الله په لار کې وقف پای کې به 1200 زر زر ونی ولاړو د کجورو او دغه مکمل هغه شی به اقوا هغه آمدنی بوا لیکن نه هغه نبی عزیز صحابه کرام او خپل هغه بچی ته نرکی دامه د الله په لار کې وقف کړی دی نو موږ له هما د صحابه کرام نقش قدم مطلب کار دی دا قران سره موږ تلاوت کو الف لام میم له شروع کو والناس باندې ختم کو او موږ یو ثواب وګټو لیکن دې کې چې کوم تکم د احکام را کړی دي هغه ته موږ غره تیار نه یو الله چې فرمایي چې مال خرچ کوا او کثرت سره هر سپاره کې دا بیان کړی دی او دا ویل چې مال زما دی لہذا خپل مالونه د الله حقوق ادا کول پکار دي دغه د الله حق هم دی او دغه د بندگانو حقوق هم دي دا بندگانو حقوق به تور کوي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله دویم سپاره کې الله تبارک وتعالى فرمایي نیکی صرف دا نه چې مشرق ته مغرب ته مخ کې لیکن یو نیکی خدا دا چې ایمان اوري په الله باندې والیوم الاخر د قیامت پر ورځ باندې والملائکه والکتاب والنبیین په فرشتو او کتابونو او انبیا باندې وآت المال على حبه او مال د الله پر رضا باندې خرچه کې چاله ورکی ذوی القربى واليتامى
والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب رشداران الله یتیمانان الله مسکینان و محتاجان الله مسافر الله سوالګر الله وفي الرقاب او غلامان و آزادولو کې بیا الله فرمایي واقام الصلاة وآتى الزکاة دا صفت زکات رسو دی د زکات د علاوه نور او آت المال على حبه د الله د رضا لپاره مال ورکول زکات خدای الله حق د وخامه ورکوي دغه نه علاوه نور حقوق چې کوم دغه نور به نه ادا کوي پس الله تبارک وتعالى تعالی خوشاليږي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو هرگز کامل نه کېد نشه رسیدي تر دې پورې چې هغه شی خرچ نه کړي الله په لارې کې کم چې تاسو ځان نه خوښوي خپل محبوب شی مال محبوب دی دینه به الله په لارې کې خرچ کوي یقینا الله تبارک وتعالى دې بدله تعالی راکې دنیا کې هم او په آخرت کې هم او په دغه انفاق فی سبیل الله کې یو حکم چې کوم دی هغه د زکات ته او د میاشت کوم د شعبان ده په شعبان میاشت کې اکثر زه چې بیانوم د زکات مال نو انفاق فی سبیل الله شو ان شاء الله اند جنو کې بیا د زکات مسائل او زکات په چا باندې دی په څومره مال کې دی او نصاب څه دی چاله ورکه د مصرف کم یو دی ان شاء الله باغ مې بیان کیږي الله تبارک وتعالى دې موږ د قران پاک باندې عمل کول توفیق راکړي او کوم ځای کې درس کې د قران نن سبا کې موبایل او کشته ځان یا تفسیرونه وګورئ انفاق فی سبیل الله خپل وس مطابق هر ځوان هر بوډا هر الک او هر جنۍ هر زنانه خپل وس مطابق کوم دي نه کوم پلان ورکړ د ځل بنو کوم تاسو وس کې ته پیسې د الله په لارې خرچه کا بلکې کې مسړی چې غریب دی کې زر روپے ولا وکړه د پکاده چې کم سے کم 50 خو دې الله په لارې کې ورکی دې سره الله تبارک وتعالى هغه مال کې برکت اچي الله دې موږ عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين